دا الله حبیب ما ته یو لنډه وظیفه وښیه، ما ته یو مختصره او لنډه وظیفه وښیه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اره خبره جوامع الکلم، خبره به لنډه و او دنده به پکې ډیر مضمون پروتو، ډیر عبرت په پکې پروتو. په معمولی خبره کې به ډیر سره بندول. دا ورله الله ورکړي جوامع الکلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د ابو رافع دی بیبی ته، نبی کریم صلی الله علیه ابو نافع، غالبا ابو نافع رضی اللہ تعالی عنہ د دې صحابی بیبی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي، وی ما ته مختصر او لنډ وظیفه وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی لس پیری ووایه چې الله اکبر، لس پیری ووایه الله اکبر، بیا لس پیری ووایه سبحان الله. نو چې ته ووایه الله اکبر، نو الله وی دا ما د پاره دی، دا خو زما لویی بیانوي. بیا وی الله اکبر، الله وی دا ما د پاره دی، دا خو زما لویی بیانوي. نو چې لس پیری دا ووایي نو الله وی ما د پاره دی دا. نو چې بیا ووایه لس پیری سبحان الله، سبحان الله، رب العالمین وی دا ما د پاره دی ځکه دا خو زما پاکی بیانوي. نو بیا پسې لس پیری ووایه اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، یا الله ما وبخه. وی چې ته لس پیری وای چې اللهم اغفر لی، نو الله تبارک و تعالی د اری پیری سره وی او ما تا ته بخنه وکړله، او ما تا ته بخنه وکړله، او ما تا ته بخنه وکړله. نو څومره لنډ عمل دی، لس پیری الله اکبر، لس پیری سبحان الله، نو دا دواړه د الله د پاره دي. بیا لس پیری وای اللهم اغفر لی، نو وی د هری پیری سره الله وی چې ومی بخلی، ومی بخلی او ومی بخلی. څومره مختصر عمل، الله په خپل یاد ډیر خوشحالی. یو بله زنانه د ام سلیم رضی الله تعالی عنها، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیب ما ته څه دعا وښیه چې زه یې وامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی لس پیری سبحان الله وایا، لس پیری الحمدلله وایا، او لس پیری الله اکبر وایا. او د دین پس چې څه دعا غواړي، چې څه دیړه غواړي نو وایا، چې څه دعا دیړه غواړي نو وایا. دا الله ضرور قبلی. چې لس لس پیری ته مخکې دا ووایي او بیا پسې دعا غواړي نو دا الله ضرور قبلی. دا الله نه رد کوي چې دی نه پس ته دعا غواړي نو الله دا دعا نه رد کوي. نو علما وایي هم د الله نه د غوښتو طریقه دا ده چې اول به الله یادی. مونږ ته سوره فاتحه کې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږ اول وایو الله تعالی را عبادت کو، نو بیا ورته وروسته وایو الله ستانه امداد غواړو. نو دا الله مونږ ته طریقه ښودلې ده چې ما نه بخنه غواړي نو اول زما صفات بیان کا، د هغې نه پس ووایه ایاک نستعین، الله ستانه امداد غواړمه. نو اول الله عبادت تاله کوم او بیا یا الله چې عبادت ستا کومه نو الله ستانه امدادم غواړم، زه فقیر ما، زه محتاج ما، زه مظلوم ما، الله زما امداد وکړه. ته بیا ګوره چې الله دی امداد کوي او که نه کوي. نو نسوا الله، دوی الله ییر کو، نو فنسیهم، نو الله تبارک و تعالی ییر کړه